مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو، مونږ وایو چې یاره دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي، دته به زه کم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به پخپله پریوځي، کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به پخپله ګرفتار کیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک په هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې ورته کو هغه کافر او کو مسلمان او هغه مشرک او هغه يهودي. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د يهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کړو ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کړو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو، لښتې مخکې پې کېښودې او بیا پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې، نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبي علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبر کړه ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، هغه ابو جهل نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابو جهل خوشحالېده زه چې کوې مې ورته کنست دی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبريل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبر مخکې لاړ نشي، مخکې لاړ نشي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی سازش یې درته کړه، مخکې لاړ نشي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو. چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خواته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دې زما کور ته رانږدې شو، بیا څنګه واپس شو؟ دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه چې د کور نه رامنډه کړه، دا تېر و چې ما په لاره کې کوې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوې چسپه کې خو پخپله ورته ښکته لاړ.